اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر ابن کثیر دا خبر لیکلی ده او د عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے نقل کړی ده چې په ابتدا کې آدم علیه السلام ته صرف دا حکم چې ته بچی سیوا کا چې یو امت یو جماعت نه جوړ شي. آدم علیه السلام او حوا بیبي چې دنیا ته رالل نو یو نظام الله جاری که د توالد او د تناسل، یعنی دغه نه اولاد پیدا کېدو، نسل به پیدا کېدو. نو وی اول کې داسې و چې الله جل جلاله به د آدم علیه السلام او د حوا بیبي نه په یو حمل باندې په یو وخت کې دو بچی پیدا کول، یو الک او جنای دا به برخ کېدل، بل وخت کې بیا یو الک یو جنای برخ کېدل. او د هغې دپاره ورته الله حکم دار علیږلی چې دغه لومبنی الک چې کوم دی نو دا به د رستنی جنای سره او دا رستنی الک به د لومبنی جنای سره نکاح کوي. اگر چې دا یو د پلار او د مور نو دا روره خورو، خو دغه وخت کې لا په شریعت مطهره کې دا حرام نو، د آدم علیه السلام په شریعت کې دا حرام نو، د ضرورت د وجه نه الله دا جایز ګرځولی. داسې وشو چې قابیل غټ قاب سره قابیل نومې الک او د سره یو خور پیدا شو چې د هغې نوم اقلیمه یا اقلیمه غټ قاب سره. دا روره خور چې کوم دین په یو حمل باندې په یو جوړه کې پیدا شو، او دا جنای چې ون دا ډیره زیاته ښایسته وه، الله جل جلاله ورته یو بې پناه حسن ورکړو. ورپسې بله جوړه چې کومه پیدا شو د هغې الک نوم دی حابیل. او د حابیل سره چې کومه خور پیدا شو نو نوم خو مفسرینو نه ذکر کړی، خو حابیل سره چې کومه خور پیدا شو نو هغه لږه د شکل نه بدصورته وه، ښکلې نه وه، د انسان هغه طبعي طور میلان هغې طرف ته کم و. حکم دا و چې د حابیل خور سره به قابیل نکاح کوي او د قابیل خور سره به حابیل نکاح کوي. لیکن قابیل دا خبره د برداشت نه بهر وګڼله، وینا زما خور ښایسته ده او د قابیل خور بدرنګه ده، نو زه چرې داسې نه کوم چې زه د خپله خور ده ته په نکاح کوم او زه د دا بدرنګه زه وکړم. وی به زه به د خپلې خور سره نکاح وکړم، ما دپاره دا کافي ده، د ده داسې نه کوم. هغه ورته ووایي چې نه دا ناروا دي، د خپلې خور سره نکاح نه کېږي. خو بهرحال د دې هغه اختلاف تنازع یو حد ته ورسېده. آدم علیه السلام ورته ووایي چې تا له فیصله کومه، زما په فیصله باندې به ستاسو امیني. راځئ چې وګورو چې موږ تاسو دواړو کې څوک په حق باندې نه. تب هم یو قربانی وکړي، قابیل ته وي، حابیل ته وي تب هم یو قربانی وکړي. او د هغه زمانی دستور د قربانی دا و چې چا به قربانی وکړه نو بیا به راړه یو میدان کې به یې کېښوده، نو چې د اسمان نه به اور راغی کومه قربانی به وسوځوله نو هغه به قبول وه د الله په نزد، او کومه قربانی چې به ونه سوځېده نه به د الله په نزد باندې قبول نه وه. دواړو قربانی وکړئ د پاره د فیصلې او د دې جنگ د ختمولو. غیبی ور راغی او د حابیل قربانی وسوځوله او د قابیل قربانی چې ونه په میدان باندې د کشن په ډاګه پاتې شو.
وی دغه یو وجه دام و چې حابیل کومه قرباني کړې وه نو هغه د ښکلي مال نه کړې وه د ښایسته مال نه ښکلې بیزه په خپلو ګډو کې یا خپله ګډو کې یو غټه ګډه راټینګه کړه او قابیل چې و قابیل نو د باره کې راځي دی زمیدارو نو بس داسې یو خوارپړه کوونته کې څاروی راټینګه ګډه یا بیزه هغه یې لاله کړه یو روایت کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه راغلی دي ابن کثیر نقل کړی دی چې د اسمان نه اور راغی او د حابیل قرباني وسېزله او د قابیل په ځمکه باندې پاتې شوه اسمان طرف ته وړه اور بس اوچته بکړه وای دا هغه ګړو چې بیا الله جل جلاله په وخت د ذبح د اسماعیل علیه السلام کې را لېږلو وفدیناه بذبح عظیم الدرازی نو چې د حابیل قربانی قبول شو د قابیله قبول نشو نو د نور په ضد او په عناد کې راغی حسد کې راغی او هغه حسد او عناد دې درجه ته راوچت کو چې بس ضرور د قتل د پاره منصوبه جوړ کړه دا قابیل بوس لګین حابیل به قتلې ښه پی جنبیم په دې معنی قابیل حابیل قاتل کم کاپ راځي او قابیل کم کاپ راځي نو قابیل چې دین د وجل کړي دی او حابیل مړ کړي دی ښه په دې باندې به پیژنې ښه قاتل کو اوس د قتل کولو منسوبې چې جوړول په دغه وخت کې آدم علیه السلام حج روانو آدم علیه السلام دی دوی چې زما کې شریفې ته زما او چې واپس راشم نو ستاسو نکاح هم په دغه بندوبست باندې کوم چې څنګه الله ته منظوره ده او دی لاړم وای چې لاړو نو دلته کې حابیل په دې حرکتونو باندې پوه شي زما د ارور زما د مرګ بنا تړي نو د ځان سره خپلې ګړې بیزې واغستې دی یو غر ته لاړو قابیل ورپسې غلې غلې ګرځېده یو ورځ یو کتېدل دی په غر کې وده دی یو غټ غټ یې راواغستې ده او د ده کپری یې راخلاص کړو او دی شهید شو او بعضې وایي نه په دغه شان عامه طریقه باندې وباجو بهر حال خو مړی کړو خو قابیل د خپل ځان دفاع ونه کړه د خپل ځان دفاع ونه کړه چې کله دې مړ کړو بیا خدا په مخ د ځمکه باندې ړومبنی قتلو چل ول نه ورته چې سره څوکم وی قابیل چې کوم دی نو د حابیل په مرګ دوره نو ستومانه شوی چې سوره بیا په دې ګرځولو باندې ستومانه شوی په مخ د ځمکه دا ړومبنی مړو پوګه به راچولې او کله به یو خواړو کله به بل خواړو ګرځوي الله جل جلاله به طور امتحان او دمونه دو کارغان نولیگل سو کوئی دو ملائکی وی خو شکل د کارغانو کې وی او هغه دوانو کارغانو کې بیا تفصیل لري سو کوئی چې دا یو کارغه د مخ کې نه مړو دا بل ول خو راغی او سو کوئی نه دواړه د مخ کې جګړه شو قابیل وته نه قتل نه غهانه د یو کارغو لګي د بلې مړ کو چې مړې کنه بیا وته د اوس ګوري تماشه کوي هغه کارغو لګي د پر خپل پنجو باندې په مخوکه باندې د ازمکه واله او کنستلې خاري راويشتي چې یو کون غونډه کې یو کون پاغي کې دا کارغه کې غو د خاري په ورواړولې قابیل پوښ جو واه دا خو زماته چلو خو یو قسم لا او ځان سره د پیمانه اظهار موکو کاش زنن دوره کمزور شم چې کارغه زده کړې د کې ناستم دمو لګي دی یو قبر یو کنستې دا پای کې د خپل ور دفن کو اوس قرآن کریم خود واقعو بیانولو کتاب نه دی قرآن دا واقعو له بیان کړه نو یو ماوی چې بنیاد د دې سو نمونه بیان کړه د دې خبرې چې کله ستا دشمن په تا باندې حمله کوي نو په تا باندې دغه وخت کې خپل دفاع کول لازم دي د قابیل په شان دی باندې کېږي چې ځان به دران غختي خپل دفاع په خپل باندې کې
در خپل وس مطابق باقی حفاظت کوونکې بچ کوونکې ذات خود الله دی خو ته خپل دفاع در خپل حد پورې برابر بیاي بهر حال یو واقع کی اصل نمونم دکوا بن اسرائیلو جهاد کوي په جهاد کې بوزدلای نه کار مالي ینو ګوري کنه حابیل تا چې ځان سوس کو نو بس مړی کو نو دانی دی پکار نو دا نمونه بیانې په ترک د جهاد او په ترک د خپل دفاع باندې دا خوشوا بیان اوس دا باندې قتل چې په مخ د زمکه باندې شندار سره وجنه وشو دا جی صرف او صرف د حسد د وجنه پاسمانونو کې مړم باندې ګناه چې شیطان کړو د حسد د وجې کړو او په زمکه باندې مړم باندې ګناه چې قابیلو کند سره وجنه وکړو د حسد د وجنه نو حسد محترم یو ډیر لوی ناکاره مرض دی الله دې موږ تاسو ټول اوساتل کی حسد یو ناکاره مرض دی حدیث شریف کی راضی ان الحسد یاکل الحسنات دا حسد چې کوم نن دا د انسان د نیکای داسې ختمي لکه اور چولېږي او دا جامبري او چې جامبري بړلکای نو محترمو حسد ډیر ناکاره سیز دی ښا د دې د وجنه حاسد چې کوم نه دې دن دن لمبکیږي قران کریم وی ومن شر حاسد اذا حسد پناه غواړم په الله سره د شر د حاسد نه پناه نسم په الله سره د شر د حاسد نه چې کله دې حسد کوي نو حاسد ډیر ناکاره دی ډیر ناکاره شر ډیر ناکاره دی الله دې موږ تاسو ټول حسد نو ساتي بل دا کنه چې دا حاسد چې دین د الله په ویش باندې خبره ولي حسد چې کله سړی کوي د سره وجې کوي یره دی پلان کی سره گاډه دی ما سر نشته اوس دی پلان کی له گاډه چا ور کړی دی الله مال نه درا کړی اوس د جګه سر باندې تا کېږم دا زه د الله په ویش باندې تقسیم باندې ناراستیا کوم نو محترمو د دې د وجه نه موږ تاسو چا سره حسد نه کوخه چاله الله عزت ورکړی دی الحمدلله چاله مال ورکړی دی چاله دولت ورکړی دی چاله علم ورکړی دی الله دې ټول ته مبارک کی او ټول ته الله نصیب کی ها البته عفتا په حدیثو کې راغلی دی سیالی عفتا دا جایز ده لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا حسد الا فی الاثنين نو اغینه مراد محدثین وای غیبته ده غیبته جایز ده غیبته دې ته ویل کیږي چې یو سړی سره یو گاډه دی را روان دی ستا په لګي خوان تعالی درګو یا الله ته خو هغه ذات چې دې ملګری دې گاډه ورکړل دی الله مال امرا کول شمال امرا کی ها یو کس ته دغه بچي نیک دی صالح دی حافظ دی عالم دی سکول کې کامیاب دی سر روان دی نو ته دامو یا پلان کې سګي اکثر نو بسو کی دا سمګه و چې داغه خلاف ته سوچو کې چې دې رستو کوم نه الله ورکون کې ذات خودي اغستون کې امتي الله کریمه د پلان کې دا بچي رسنګ صالح کړي زماره اولادوم داسې کی نو دا عیبته دا جایز ده او حسد ګور ډیر زیات ناکاره شي ځخه د دې وجه نه موږ تاسو اچا سره حسد نه کو چې چاله الله سور کړی دې موږ په خوشاله یو ښا او یقین ساتي د الله په ذات چې کله تاسو د چا سره حسد نه کوي الله بدل خپل غیبی خزانو نه داس صدر کی تاسو سوچ کې بم نه تیری فکر کې بم نه تیری د بل مسلمان په عزت خوشاله دل دغه په مال خوشاله دل دغه په علم خوشاله دل دغه په تقوا خوشاله دل دغه په ظاهری باطینی کامیابی باندې خوشاله دل بل حسد چې دین دا د روحاني مرزونو کې داسې یو ناکاره مرز دی چې دن بری جلوس کوي خرابای بدی نیکای بدل تباکی او په وخت باندې بس وځيګم حضرت دانوی فرمایي وای د حاسد د پاره د آخرت د سزا نه مخکې د دنیا را سزا ده چې دې چا گاډي ته ګوره دن وای کنه نو اسې سوځيږي د چا نوکرای ته وګوري چا بنگلې ته وګوري د چا غنمو فصل خولې شوی دی ها الکه تاسو دی کنال سوټي مو وکړو
او دنه وړه کې وایي کنه وګوره دا دله بیا مخکې شو پړه کې داسې یو غلطه عقیده پیدا شي نظریه پیدا شي د هغې په تقاضا باندې د پړه کې بغض پیدا شي دک ډېر لوی تباهی دی او آخرت تباه کوي سړي لخه پوه شوئ دنیا آخرت دله تباه کوي په دې حسد باندې ته د هغه نه یو دانه کمولی نه شي دور عزت دې نه شي کمولی خو ځان دننه دننه جلوس کې او لمبه کې د دې له وجې نه چاله الله څه ورکړي دي الحمدلله پې وایه او د خپل رب نه غواړه الله مال هم ته راکوونکې چې څنګه دې دا بنده دی زه دې هم بنده یم الله مال یې م راکړي بس غواړه الله ته ورکول څه ګران خو نه دي الله دې موږ تاسو ټول حسد نه بچ کړي حسد نو ګوره په مخ د ځمکه لومبنی قتل چې شوی دی نو دا د حسد د وجې دویم نمبر دی واقع موږ له دا سبق راکو چې چا د ګناه یو لار ایجاد کړه در قیامت پورې چې څومره خلک راځي او هغه ګناه کوي د دې سړي به پکې پوره هغه ګناه پیټې به سره دی اوچتوي لکه حدیث شریف کې راځي د قیامت د ورځې پورې په مخ د ځمکه چې څومره قتلونه کېږي په دې ټولو کې به پوره هغه بوج او نقصان د ګناه دا به قابل ته رسیږي څوک په ډز باندې وجل کوي څوک په څه باندې کوي په مخ د ځمکه باندې بل مسلمان وجني په دې ټولو کې چې کوم دی نو دا بنیاد آغاز یې چا ایښی دی دی ایښی دی ده ته به نقصان رسیږي من سن سنة حسنة چا چې یو ښکلې طریقه رایج کړه په مخ د ځمکه باندې اندله به الله پاک د هغې اجر ورکوي و اجر من عمل بها او هغه څوک چې په دې باندې عمل کوي یو سړي جماعت جوړ کړی دی څوک راځي مونځ پکې کوي در قیامته پورې یو سړي پکې درس جاری کو دی وفات دی در قیامته پورې څومره مدرسین په هغه ځای لګیا دي د دغه سلسله جاری ده یو سړي کوی که نستی دی څومره خلک دی نه اوبس کي یو سړي چې کوم دی مدرسه جوړ خلک پکې سبق وایي جنازګاه جوړه خلک پکې جنازې کوي دارنګې لارې جوړه کړې ده لارې پرېښودې د خپل پټي کې خلکو ته د الله رضا دپاره در قیامته پورې چې څومره خلک دی پیدې لي ده پسې به اجر رواني او چې کله یو سړي د ګناه لار رایج کړه د ګناه در قیامته پورې څومره خلک په ګناه باندې روان دی نو ده ته به د هغې نقصان رسیږي د دې د وجې نه محترمو چې موږ تاسو د ګناه نه ځان بچ کوو د ګناه بنیادونه ګرځو داسې عمل زموږ د لاسه خپلو نه شي چې هغه د نورو خلکو دپاره د ګناه یو بنیاد وګرځي نه موږ به د نیکۍ بنیاد ګرځو الله دې موږ تاسو ټولو د نیکۍ بنیاد وګرځوي خان صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم